یوناما لپاره د نوې سیاسي مرستې الې ګمارل. د ملګرو ملتونو ویاند وایي د دې سازمان ستر منشي جورجیت ګانون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې الې د سیاسي دفتر مرستیالې په توګه وټاکله. استفین دوجاریک ټینګار کوي چې اغلې ګاګنون د یوناما د پخواني مرستیال مارک پوتزل پر ځای ګمارل شوې ده. د ملګرو ملتونو لوی منشي جورجیت ګاګنون یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ د دفتر ځانګړې استازې په توګه وټاکله. میرمن ګاګنون د آلمان څخه د مارکس پوتزل ځای ناستې کیږي چې د ملګرو ملتونو له ماموریت څخه د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې ترسره کړي دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان له هیوادونو سره د ښکیلتیا او هم افغانستان ته د بشري مرستو جلب لپاره د یوناما رول مهم بولي. این نهاد بین‌المللی بتواند در قسمت رفع چالش‌ها و پروژه‌های سیاسی و اقتصادی که مردم افغانستان با آن درگیر هستند مفید واقع گردد و امیدوار هستیم که در تفاهم با سازمان ملل متحد و سایر این بخش‌های بین‌المللی حکومت سرپرست افغانستان هم همگام شوند، زیرا در شرایط کنونی مردم افغانستان به این کمک‌ها و حضور دفتر یوناما در افغانستان ضرورت دارند. دفتر یوناما مفیدیت و اثرات خود در عرصه ارتباط افغانستان با جهان، با ملل متحد و حتی در جلب مساعدت‌های جهانی و تعامل جهانی و حتی و اگر قناعت داده شد به رسمیت شناختن افغانستان نقش بارز مهم داره. په همدې حال کې اسلامي امارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ د دفتر رول پر لا ډېره اغېزمنتیا ټینګار کوي. د یوناما فعالیتونه په افغانستان کې مثبت او منفي دواړه اړخونه لري. مثبت اړخ دا د دوی له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې همکار پاتې سوي او دراځي د افغانستان او د نړۍ د هیوادونو سره د اړیکو د تنظیم په برخه کې هم مهم ګامونه اخیستي دي. منفي اړخ دا د دوی په خپلو راپورونو کې اکثره وختونه واړه موضوعات ډېر غټ شي او دا راز پر منفي ټکو باندې زیات تمرکز وي او مثبت ټکي بیخي له پامه غورځولي وي چې دغه روش موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ غواړو چې دغه روش تغیر وکړي. د یوناما سیاسي مرستیاله په داسې حال کې ګمارل کیږي چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه میاشت کې د افغانستان په تړاو یوه ناسته راوبولي او د یوناما مشره روزا تنبیوا به هم په دې ناسته کې په ګډون سره د افغانستان په اړه خپل 3 میاشتنی راپور وړاندې کړي.